السلام علیکم ګرانو قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ ټول ټیک ټاک او په ژوند کې به ښه ډیر خوشحاله یې. قدرمنو، نن د سر ډیر یو افسوسناک خبر شریکوم چې زموږ ډیره یوه نوموړه سینګره ډیره پیژندلې نامه چې هغه د هیڅ محتاجه نه ده، د هغې نامه چې کومه ده نو هغه قمرګله ده. هغه په کینیډا کې چې کوم دی نو نن وفات شوې ده، او هغه چې بیسیکلی کومه وه نو هغې افغانستان سره تعلق لرو، خو پاتې کېده به هغه کینیډا کې چې نن سهار هغه وفات شوه او د دې فاني دنیا نه رخصت شوه. قدرمنو، دا دنیا خو زموږ دپاره هم یو بازار دی چې بس خپل ژوند پکې تېروو، شپې سبا کوو. زموږ اصلي ځای چې کوم دی نو هغه جهان دی. موږ له پکار ده چې د هغې دپاره کوشش وکړو، نیکي وکړو، ځکه چې موږ به سبا خپله الله له جواب ورکوو. قدرمنو، ډېر افسوسناک خبر دی چې نن یوه سینګره بله هم د دې دنیا نه رخصت شوه او دا فاني دنیا یې پرېښوده. قدرمنو، دوی دپاره خصوصي دعا وکړئ چې الله پاک یې مغفرت وکړي او الله پاک چې دی نو ټولو مسلمانانو سره یې وبخي. قدرمنو، د قمرګلې چې کومه جنازه ده نو هغه هغوی افغانستان ته نه راوړي. هغوی وایي چې موږ به دوی دلته په کینیډا کې کفن دفن کوو او هم دلته به یې ښخوو. قدرمنو، انسان څومره په ژوند باندې کوشش کوي چې موږ ګټو کړو، موږ پیسې وګټو، خو افسوس چې د مرګ نه پس د هغه پیسې په کار نه راځي. هغې ته نن خپل ملک پاکستان هم افغانستان هم نصیب نه شو.